بسم الله الرحمن الرحیم. احسانullah Eshaan یم د تقوا د لوړو زده کړو مؤسسې د اقتصاد پوهنځي د شپږم سیمستر د احصایي مضمون تدریسوم. نننۍ موضوع زموږ ده ډسکرایبینګ ډیټا سیټ. نننۍ موضوع د ډیټا سیټ وضاحت ده. هر کله چې موږ په یو احصایه کې نوې قدم جګو یو نوې سټپ اخلو نو موږ د یو بگ کوېسچن مارک سره مخ کیږو. why you are taking this step؟ ولی دا سټپ اخلي؟ نو ته به د دې جسټیفیکیشن کې ځکه هر کله چې موږ ته ډیټا سیټ راکړل شوی هغه عمومیاتو کې موږ ته په را فارم کې راکړل شوی وي. هر کله چې را فارم کې راکړل شوی هغه خورا زیات ځای نیسي. نو د دې د ځای د حجم راکمولو دپاره موږ څه کوو؟ دا کنډینس کوو د هغې د حجم راکمو. دا په مختلفو ګروپس کې ویشو یا کلاسز کې ویشو چې د دې حجم هم را کم شي خو بل د دې کوم ډیټا فیچرز چې دي دا هم د لاسه ورنکي. نو موږ د دې دپاره کلاسز یا ګروپس باندې دا جوړو. او بله خبره دی کې دا کوو چې موږ که د دې نه څه اخذ وانخلو د دې ګروپس او کلاسز نه نو بیا موږ دا پکټوریل فارم کې یعنی ډایګرامي شکل باندې موږ دا ښایو. په مختلفو ډایګرامونو باندې موږ دا ښایو چې په میر ګلینس باندې یعنی په یو نظر باندې موږ ته دا واضح کړي دا ډیټا. نو لیټ سپوز موږ ته یو ډیټا سیټ راکړل شوی دی د پی ان پی ایرلاین پسنجر. د هغې یو ډیټا سیټ راکړل شوی دی د 50 ورځو دپاره. دوی ګوري چې یاره په دې 50 ورځو کې موږ څومره پسنجرز انتقال کړي دي یو ځای نه بل ځای ته. نو هر کله چې موږ ته ډیټا راکړل شوی د هغې دپاره اړینوالی چې کلاسز یا ګروپس کې موږ دا جوړو نو هغې دپاره موږ باید یو څه کارونه اول وکړو. اول دا دی چې دا ډیټا باید موږ ارینج کړو. دویم کار باید موږ دا وکړو چې هر کله موږ دا ارینج کړله دویم کار باید موږ د دې رینج پیدا کړو. رینج معنا میکزیمم ویلیو ماینس مینیمم ویلیو. نو دا به موږ ته رینج راکړي. هر کله چې موږ ډیټا آلریډي ارینج کړې ده نو موږ به بیا څه کوو د دې دا رینج معلوم کوو. رینج څنګه معلومو؟ رینج آر از ایکول ټو میکزیمم ویلیوز موږ سره په دې ډیټا سیټ کې 102 ده او مینیمم ویلیوز موږ سره 50 ده. هر کله چې موږ دا د دې نه یو بل نه ماینس کو دا موږ ته 250 عدد راکړي. هر کله چې دا عدد راکړي نو دریم سټپ به موږ واخلو چې موږ باید نمبر آف کلاسز ډیفاین کو. نو نمبر آف کلاسز چې موږ کله ډیفاین کوو یا ډیزایرډ نمبر آف کلاسز موږ ته پکار دي دا کې. نو موږ باید دا کې داسې یو عدد انتخاب کو چې 2 په توان د کې داسې یو عدد راشي چې د نمبر آف ابزرویشن نه زیات وي خو کم دی نه ایکول دی ورسره خو کم دی نه. نو موږ د دوو ته داسې یو عدد په توان پیدا کوو چې هغه څه شي چې د ټوټل نمبر آف ابزرویشن 50 ابزرویشنز موږ سره دا د دې نه څه شي زیات شي خو کم دی نه شي. لیټ سپوز 2 په توان د 4 از ایکول ټو 16. نو دا چې دی دا د 50 ابزرویشن نه کم دی. 2 په توان د 15 لیټ سپوز دا 22 کیږي نو دا هم د 50 نه کم دی. 2 په توان د 6 دا 4 کیږي نو دا د 50 نه زیات دی. موږ وایو چې همدغه زموږ نمبر آف کلاسز شو. دا 6 زموږ څه شولو؟ نمبر آف کلاسز شولو. نو کې از آیډنټیفاید. نو کې اوس موږ معلومه کړله هغه څه شی ده؟ K is equal to 6. یعنی موږ به په دې ډیټا سیټ کې 6 کلاسز جوړو یعنی 6 مختلف ګروپونه به جوړو چې د مینیمم نه شروع کیږي اعظمي حد پورې موږ رسو. څلورم د دې لپاره خورا اړین او مهم کار چې د څلورم دی دې کې به موږ کلاس انټروال پیدا کوو. هغه داسې چې هر کله موږ نمبر آف کلاسز خو وپېژندل چې یاره دا 6 دانې دي نو د دې دواړو د مینیمم ویلیو یا د لوور کلاس باونډري او د اپر کلاس باونډري ترمنځ څومره
فرق چې دی هغه موږ ته دغه راښیي یعنی باید یو کلاس د بل کلاس او تر شپږم کلاسه پورې چې کله موږ ځو باید د دې د انټروال سیم پاتې شي نو موږ به څه کوو class interval is equal to range over number of classes موږ به رینج چې هر کله موږ پیدا کو چې 50 دی نو 250 دی وبخي نو 250 به په دې شپږو باندې ډیوایډ کو دا به موږ ته راکړي 8.66 almost we are taking 9 نو چې هر کله موږ دا څلور کارونه وکړل چې نمبر اف کلاسز موږ سره شپږ دی او کلاس انټروالز موږ سره نه دی نو د دې نه وروسته موږ دا ډیټا چیک کوو په کلاسز یا ګروپس کې ښایو د دې لپاره اړینه خبره دا ده چې داسې یو ټیبل ورته راجوړ شي چې هغې کې اول د دې موږ نمبرز لیټ سپوز وښیو چې یعنې اول کلاس باید کم نمبر ولري اول کلاس لیټ سپوز موږ سره په دې ډیټا سیټ کې مینیمم ویلیو څو ده 50 ده نو دې 50 سره چې موږ دا کلاس انټروال ور ایډ کو دا به څو شي 950 به شي نو موږ به هم دا کوو یعنی لوور کلاس باونډریز موږ څو ده 50 ده خو هر کله چې 9 ور ایډ کړل دا څو شول 950 یعنی دا زمونږ ا کلاس انټروال شو دا زمونږ لومړنی کلاس شو اوس وګورئ دا کلاسز چې هر کله تاسې وینئ دا همیشه په دوه طریقو موږ ښودلی شو یو ته وایي انکلوسیو میتډ بل ته وایي ایکسکلوسیو میتډ کلاس موږ په دوه طریقو باندې ښودلی شو انکلوسیو میتډ او ایکسکلوسیو میتډ انکلوسیو میتډ د هغه میتډ ته وایي چې کله د لومړني کلاس اپر باونډري د دویم کلاس اپر باونډري ونه ګرځېږي دې ته موږ وایو چې یاره دا انکلوسیو میتډ دی چې هر کله دا د لومړني کلاس اپر ویلیو د دویم کلاس لوور ویلیو نه وي دې ته موږ څه ویلی شو انکلوسیو یا دا او یو بل اوورلیپ نه کړي چې هر کله دا یو بل اوورلیپ نه کړي نو موږ وایو چې دا څه دی انکلوسیو میتډ دی او هر کله لیټ سپوز چې دغه د لومړني کلاس اپر ویلیو د دویم کلاس لوور ویلیو وي نو موږ ویلی شو چې یاره دا څه شی ده دا ایکسکلوسیو میتډ د معنا دا ده چې په دې کلاس کې په دې لومړني کلاس کې دا 950 په دې ډیټا سیټ کې څه شی دی ایکسکلوډ دی په دې کې څه دی انکلوډ دی نو دې ته موږ ایکسکلوسیو میتډ وایو او هغه بلې طریقې ته چې هر کله دا دلته ذکر باید نه شي دې ته موږ څه ویلی شو انکلوسیو میتډ نو موږ دا خپل کلاس یا نمبر اف کلاسز یا کلاس انټروال داسې ډیفاین کوو چې دا په انکلوسیو میتډ باندې هر کله چې موږ دا دویم کلاس ته ځو نو بیا به څه کوو انکلوسیو میتډ باندې 950 خو الریډي په دې نمبر 1 کلاس کې شته د دویم کلاس کې به څه کوو په سمپل وی باندې د دې سره به یو ور ایډ کې دا به 60 شي 60 سره بیا دا کلاس انټروال ته ور سره جمع کا نو څو به شي 69 همداسې به ورځي 69 70 79 डी क्लास 80 او 89 ई क्लास 90 99 دا د لوور کلاس باونډري او دا دیواله اپر کلاس باونډري د دې سره صرف 9 ور جمع کوو نو دا به تاته اپر کلاس باونډري درکوي او بیا اف کلاس راغی 109 دا زمونږه نمبر اف کلاسز ډیفاین شو 1 2 3 4 5 شپږ دا شپږ دانې موږ نمبر اف کلاسز وښودل چې هر یو د 50 نه شروع دی تر 109 پورې مینیمم ویلیو څو ده 50 ده د یعنی لوور کلاس 50 اپر کلاس څو دی 950 نو همدې ډیټا سیټ ته په کتلو باندې موږ یو بل کار کوو چې یاره دا خو موږ ته دومره مفهوم نه راکوي نو دې کې موږ یو بل کار کوو په نامه د فریکوینسي هر هغه شي ته وایي چې یاره دا داسې یو طریقه ده چې یاره دا فریکوینسي ته دا وایي چې یاره یو ابزرویشن په دې ډیټا سیټ کې څو ځل راغلی دی نو موږ کاونټ کوو موږ سره لیټ سپوز هماغه ډیټا ده نو 50
تر 950 پورې څو ډیټا سیټ موږ سره دي 50 50 950 یعنی زموږ سره 3 دانې دي یعنی داسې عددونه دي فریکوینسي چې په دغه دوو اعدادو منځ کې څو دانې اعداد پراته دي 3 دانې اعداد پراته دي. اوس وګورئ دویم ته شپېتو نه 9 شپېتو پورې موږ سره څو پراته دي 50 15 شپېته 6 شپېته 7 شپېته 8 شپېته 9 شپېته بیا 9 شپېته نو څو شول دا 7 شول تقریبا 1 2 3 4 5 7 دانې اعداد موږ سره په څه شي کې پراته دي د دې دواړو کلاسونو ترمنځ یا د اپر کلاس یعنی د شپېتو د 9 شپېتو ترمنځ موږ سره څومره اعداد پراته دي 7 دانې د 80 او 90 ترمنځ موږ سره څومره اعداد پراته دي دا چې موږ کاونټ کوو نو دا به موږ ته 18 دانې راکړي یعنی د دې دواړو ترمنځ 100 دانې اعداد پراته دي لیټ سپوز 18 دانې او دا د 80 او 90 ترمنځ موږ سره تقریبا عددي شکل باندې موږ سره 12 دانې اعداد پراته دي 90 او 99 ترمنځ تقریبا موږ سره 8 دانې اعداد پراته دي او سل او د سل او یو سل نه ترمنځ موږ سره څو عدد پراته دي یو سل او یو سل 2 صرف 2 عدد پراته دي نو دا به څه کې دا چې هر کله دا فریکوینسي ته راوباسله دا به جمع کې 3 جمع 10 جمع 28 جمع 12 دا دیواله 40 جمع 8 او 2 جمع کور سره دا به تاسو څو درکې 50 یعنی دا فریکوینسي زمونږ د نمبر اف ابزرویشن سره ایکول ده نو مونږ وایو چې یاره دا کلاسز او دا فریکوینسي مونږ دی کې نه غلط شي او دا صحیح مونږ ته راووتله. بل هر کله چې مونږ دا ډیټا په دې کلاسز کې وښودله نو د دې لپاره چې لنډ نظر او په لنډ وخت کې مونږ یو ښه پکچر د دې نه راواخلو نو د دې لپاره بعضې ډایګرامونه هم شته دی یو کار خو مونږ وکړه چې ډیټا مو کنډنس کړله خو 50 ابزرویشن نه مونږ صرف دغومره ډیټا را جوړه کړله بس مونږ ویلی شو یعنی 3 داسې ورځې دي په دې پی ان پی ایرلاینز کې چې 50 نه 950 مسافرینو پکې سفر کړی دی و داسې ورځې دي چې شپېتو نه نیولې تر 9 شپېتو پورې مسافرینو پکې سفر کړی همداسې سلو نه یو سلو نه پورې داسې 2 ورځې دي چې د دې منځ کې مسافرینو څه کړی دی مزل کړی دی یا سفر یې کړی دی نو د دې نه هم یو ښه پکچر موږ په د دې نه ډایګرام کې اخیستلی شو هغې ته موږ ویلی شو هیسټوګرام داسې یو ګراف دی چې هر کله په ورټیکل انګل باندې یا ورټیکل اکسس باندې موږ ته فریکوینسي ښیي او په دې هوریزنټل اکسس باندې موږ ته د دې پسنجرز راته ښیي نو موږ به څه کوو دغه کلاس به دلته ډیفاین کوو معنا دا ده 50 نه نیولې دا دیواله 50 بیا واله 80 بیا 80 90 سل او دا دیواله یو سلولس نو موږ پسنجرز په دې ورټیکل او بخي هوریزنټل اکسس باندې خایو او داغه فریکوینسي به موږ په دې ورټیکل انګل اکسس باندې خایو یعنی اول څه ده 3 ده بیا 7 ده بیا همداسې ورځه د اعداد ورجګوه بیا 12 راځي بیا دیواله 13 همدغه مختلف اعداد راځي نو موږ به دغه ډیټا سیټ کې وښیو چې یاره 50 نه نیولې تر 950 پورې څومره فریکوینسي ده نو موږ به داسې وښیو چې یاره دلته به یو ډاټ رسم کو دا به د یو بل سره ونښلو او 950 پورې وګورئ یعنی 950 دلته تقریبا راځي دا دواړه به یو بل سره وصل کو نو یو بار موږ جوړ کړلی اوس دې بل ته وګورئ شپېتو نه 9 شپېتو پورې څومره فریکوینسي ده زموږ سره دا ول شپېتو نه 9 شپېتو پورې زموږ سره څو ده فریکوینسي ده دی نو او اپر کلاس څو ده 9 شپېته نو موږ ویلی شو چې یاره دا دغه دویم بار موږ جوړ کړلی او دریم بار ته وګورئ 9 اویاو نه نیولې تر 9 اویاو پورې اویاو نه نیولې تر 9 اویاو پورې زموږ سره څو ده وبخئ تقریبا 18 فریکوینسي ده او دا
دا نیکسټ بار جوړ کړل همداسې دا نور اتیا نه نیولې تر 99 پورې زموږ سره څو ده 12 ده همداسې وګورئ 90 نه تر 99 پورې زموږ سره څو ده 8 او سلو نه نیولې تر 109 پورې زموږ سره څو ده 2 نو دغه هر کله چې موږ داسې بارز باندې دا وښودله نو موږ د دې نه په میر ګلینس کې په یو نظر کې موږ دې ته ښکاره کیږي چې یاره دا داسې تقریبا دغسې ورځ ده چې دې کې تقریبا 18 داسې ورځې دي چې دې کې تقریبا 80 نه نیولې تر 80 پورې نسبتا 80 پورې مسافرینو سفر کړی دی هر کله تاسې کرکټ ګورئ هغه کې هم همداسې کېږي په دې ورټیکل اکسس باندې هغوی اوورز اچولي لټ سپوز یو نه نیولې تر 60 پورې په دې هورزنټل اکسس باندې هغوی سکورز اچولي نو دلته لیکلي چې یاره په اول اور کې دومره سکور واخیستل شو چې کله ډېر سکور اخیستل شوي دا بار اوچتېږي چې کله کم اخیستل شوي بار ټیټېږي نو همدغه ته موږ هیسټوګرام وایو نو د دې نه موږ کلیر کټ معنا اخلو چې یاره دغه ډیټا عمومیاتو کې په د ورځو په مهال دا څه شوی دا یو څه وخت دپاره اوچته شوې ده بیرته راکمه شوې یعنې د دوی مسافرین راکم شوي دي بل د هیسټوګرام نه ورخوا بل د دې دغه د هغې ته فریکوینسي پولیګان وایي موږ فریکوینسي پولیګان فریکوینسي پولیګان موږ ته صرف دا ښیي چې یاره دا ستا ډیټا کم اړخ ته پرېوتې ده ایدر لیفټ هینډ سایډ ته چپ ته او که نه دا نارملی ډسټریبیوټ شوې صرف د دې ډسټریبیوشن موږ ته ښیي فریکوینسي پولیګان همیشه موږ به د دې کلاسونو میډ پوینټ پیدا کوو هر کله چې موږ د فریکوینسي پولیګان خبره کوو نو د دې میډ پوینټ به پیدا کوو 50 جمع 9 50 تقریبا 109 راځي 109 به څه کوو موږ تقسیم 2 کوو دا موږ ته څو راکړي 4.5 نو همدغسې به د هر عدد تقسیمو موږ ته به دا میډ پوینټ راکوي د دې هم ډیره اسانه طریقه هغه دا ده چې هر کله ته هیسټوګرام رسم کړو د دې په دې منځنۍ نقطه کې یو ډاټ ده نو دا به تا ته فریکوینسي پولیګان درکړي صرف دومره دی دا نقاط یو بل سره ونښلوه هر کله چې دا نقاط تاسې ونښلول نو دا موږ ته فریکوینسي پولیګان شو زموږ دا څه شو فریکوینسي پولیګان نو موږ ته دا ډیټا موږ ته دا فریکوینسي پولیګان هم دا ښیي چې هره دا ستا ډیټا چې دا تقریبا نارملی ډسټریبیوټ شوې ده نه رایټ هینډ سایډ ته سکیو ده او نه لیفټ هینډ سایډ ته تقریبا که د دې شکل نه موږ نظر واخلو نو دا څه شوې ده نارملی ډسټریبیوټ شوې ده د دې نه ورخوا یو بل پکچر هم موږ د دې نه ښه ښودلی شو هغې ته کمیولیټیو فریکوینسي وایي چې یاره عمومیاتو کې ستا دا ډیټا سیټ چې دی دا که یعنی کمیولیټیو فریکوینسي موږ ته دا ښیي کمیولیټیو فریکوینسي چې دا درې د لومړي کلاس هغه چې دا فریکوینسي دا به د دویم کلاس سره جمع کې 3 جمع 10 جمع 13 28 جمع 12 40 جمع 8 او جمع 2 50 نو دا موږ ته څه ښیي دغه موږ ته دې ته وایي کمیولیټیو فریکوینسي معنا دا ده چې یعنی هر کلاس کې په کمیولیټیو یعنی جمعي طور باندې څومره ابزرویشن پراته دي دا کمیولیټیو فریکوینسي موږ ته همدا یوازې ښیي نو موږ ویلی شو چې هره کمیولیټیو فریکوینسي به موږ په دې وښیو او دا د پسنجرز به په دې باندې وښیو په دې هوریزنټل اکسس باندې نو موږ لیکو یاره لیټ سپوز 15 لس 15 شل 25 10 15 40 45 او 50 یعنی دا کمیولیټیو فریکوینسي موږ په دې باندې رسم کړله اوس دغه کلاسز چې موږ وښیو لیټ سپوز 50 شپېته 80 90 100 او دا دیواله
یو سلو او لس. نو موږ به څه کوو یعنی د اول کلاس لوور باونډري ته وګوره 50 ده او دغه تقریبا شپېتو پورې د دې دواړو کلاسونو ترمنځ څومره فریکونسي د جمعي ډول باندې 3 ده. نو موږ به صرف دغلته یو ډاټ کیدو دلته یو ډاټ به کیدو داسې. او د دویم کلاس ته وګوره کمیونټي فریکونسي څو ده لس. نو دغلته به یو ډاټ کیدو. دویم ته وګورئ څو ده 28 تقریبا دلته راځي دلته راځي. او څلورم ته وګورئ د هغې 40 ده او 48 او بیا 50 ده. نو دا نقاط یو بل سره څه کوو موږ وصلو. همیشه کمیولټیو فریکوینسي کرو همدغه شکل اخلي همداسې شکل یو دانه اخلي دغسې. دا د لور سایډ نه شروع کوي یعنی اول ټیټی یو وخت داسې راشي میکزیمم حالت ته ورسیږي بیا په ټیټېدو شي تنازل حالت ته ورسیږي. موږ ته صرف دا کمیولټیو فریکوینسي دا راښیي چې یعنې په جمعي ډول باندې په هر ډیټا سیټ کې څومره ابزرویشن پراته دي. نور د دې دومره کار نشته دی. تر دې هم ډېر ښه مهم دا دی چې دا موږ په پای چارټ کې وښیو. پای چارټ کې داسې ښودلی شو چې یاره موږ به د دې ډیټا سیټ ریلیټیو فریکوینسي وښیو د دې ډیټا سیټ یعنی دا فریکوینسي چې ده د دې ریلیټیو فریکوینسي داسې ښودل کېږي چې 3 به په 50 باندې موږ څه کو ډیوایډ کو. ریلیټیو فریکوینسي داسې موږ ښودلی شو 3 ډیوایډډ بای 50 از ایکول ټو سمثینګ 0.06 almost همدومره راځي. او یعنی دا چې کله بیرته موږ په 360 درجو کې موږ بیرته ملټیپلای کو نو دا به موږ ته راکړي یعنی چې موږ دا پای چارټ کې ښایو نو دا به موږ څه کوو دا هر کله موږ پوهیږو چې د یو دایرې عمومي زلی او شعاع چې دا کله د دې زاویه موږ را جمع کړو هغه څو ده 360 درجې ده. هر کله چې دغه ریلیټیو فریکوینسي په 360 درجو کې موږ ضرب کړو نو دا موږ ته تقریبا 1.6 درجې راکوي. همدغسې دا نور و به موږ په 50 باندې ډیوایډ کړو. هر کله چې موږ دا ډیوایډ کړه نو دا به موږ ته چې هر څو عدد راکړي بیرته به په څو کې ضرب کو 360 درجو کې نو دا به موږ ته څو راکړي لیټ سپوز تقریبا 50.40 او همدغسې دا نور به هم همداسې ډیوایډ کوو موږ ته به دا درجې راکوي. د درېمې 1.9.8 درجې او د دې څلورمې 80.4 درجې او پنځمې 50.6 درجې او د وبخښئ 1 2 3 4 5 د شپږمې 14.4 درجې دغه دایرې دغه درجې به موږ ته راکړي. نو دا موږ ښودلی شو په پای چارټ کې داسې چې یو دایره به رسمه کړو یو دایره به داسې رسمه کړو موږ داسې دایره به رسمه کړو او دې کې به دا وښیو یعنی عمومیاتو کې زموږ غټه درجه چې ده 129 ده دا مرکز دی د دایرې. نو موږ به څه وکړو دغه تقریبا 129 درجې اشاریه 6 درجې دومره راځي دومره دایره هغه کوي یعنی دا زموږ د A کلاس کنټریبیوشن دی په دې دایره کې. دا وګورئ 8 وبخښئ دا د څوم کلاس دی 1 2 3 د C کلاس کنټریبیوشن دی په دې دایره کې. او ډي ته وګورئ تقریبا 8 دومره راځي 8.4 درجې دا چې دی د ډي کلاس کنټریبیوشن دی یعنی د څلورم کلاس. او 50 وګورئ د B کلاس تقریبا دومره راځي 50.4 یعنی د B کلاس کنټریبیوشن په دې دایره کې څومره دی 50. E کلاس ته وګورئ 50 دی تقریبا 50.6 درجې یعنی E کلاس کنټریبیوشن په دې دایره کې څومره دی 50.6 درجې. A کلاس ته وګورئ A کلاس تقریبي ډول باندې 21.8
شپږ درجې دی، یعنی دا د A کلاس کنټریبیوشن په دې دایره کې څومره دی؟ دومره احاطه تشکیلي د دې ټولې دایرې. او F کلاس ته وګورئ هغه څو دی؟ 14.4 درجې. دا منګه د دې نه هم ډېر ښه اخذ کولی شو نسبت هیسټوګرام، پولیګون، ریلیټیو فریکوینسي یا هم کمیولیټیو فریکوینسي. د دې پای چارټ نه منګ یو ډېر ښه اخذ کولی شو. پای چارټ نه منګه ډېر خورا ښکلی اخذ کولی شو. یعنی په دې دا د P&P پسنجر چې دي عمومیاتو کې څومره تللی دي، په دغه C کلاس کې ډېر زیات تللی دي. نننی درس اوس موږ ډسکرایب اینډ ډیټا سیټ په مختلفو طریقو باندې موږ وښودلو. پای چارټ کې، هیسټوګرام کې، ایون کلاسز کې، ګروپس کې موږ هم هغه کو. دا و د نن ورځې درس موږ خورا ښه انشاءالله تشریح کړ. د دې نه وروسته انشاءالله نور درسونه به هم په ویډیوي شکل باندې ریکارډ کو. تر نیکسټ کلاسه پورې د خدای په امان. التقوا د یو ډاډمن راتلونکي پر لور.